ماشاءالله. ختم غارب شي دا وطن هر بچه خان شي خوشحال بمی زړګی شي او پورا بمی ارمان شي خوشحال بمی زړګی شي. السلام علیکم ورحمت الله. قدر لیدونکو تاسو همدغه غرنۍ ساحه ولرله چې کورونه پکې ډېر کم دي، خو دلته یو کور چې ژوند کوي، زندگی کوي، داسې یو کور ده چې تاسې اول دغه کور چې دی ونیو دا حالات یې وګورئ چې په څه ډول باندې ده. دلته هم یو کاکا ژوند کوي چې ډېر یو بد حالت کې ده. فقط په ټول کور کې یوه کوټه لري، په ټول کور کې همدغه یو ماشوم لري او په دې کور کې زمونږ مرجانه نشته، زمونږ خویندې نشته په دې کور کې، فقط کاکا ده او دغه ماشوم دغه ژوند کوي. کاکا سړی ماشې طبیعت ښه دی؟ ژوند ښه دی؟ خیر مو ولیدی؟ ښه جوړ یې؟ الحمدلله شکر دی. چمتم سړی ماشې جوړ دی کړه، طبیعت ښه دی، ښه جوړ یې. دا باشه ته ویرڅي لکه هغه نه چې چا نه داسې ویره نه لري؟ نه ویره نه لري، ځکه چې کسونه سره په هغوی مینه لري. کاکا دا ځای د چی په نوم یادېږي؟ دا د ګوربزه په نوم یادېږي. ګوربزه په نوم یادېږي. ولسوالي ګوربزه پورې مربوط. ته د کوم ځای نه راغلی یې؟ زه ورا تڼا یم، د اصل نه تڼۍ ولسوالي یم. تڼۍ ولسوالي. دلته موږ د غریبات نه بس ګزاره کوي چې دلته بس را دا ځي موږ ته لښه وي. ښه وي. څه مشکل لري ته په کور کې؟ څه ستونزې لرې؟ دا مشکل لرم والا چې کډه مې مړه ده ورا دا یو بچار پوته شو وړیکی ماشوم ورا سرپناه نه لري، ورا پیسه نه لري، مړی پښتون سړی نه لري. الله پاک بس داسې مړی څوک پخوي؟ مړی پخپله پخوي. دا سپینه ږیره خپله مړی پخوي؟ والا پخه کړې مې ده. داسې ورځ راغلی دی چې ته په کور کې څه نه وي او نه اور نه څه نه وي، کله کله بالکل نه ور نشتي والا نه وي داسې څه کاروبار کې خپله کاروبار خپل ګاډۍ وچلوي، که 100 روپۍ وګټلی خو وګټلی که نه وشوه الله ایله ته پرته وي. بیا به دا کور کې دا بچی شاته پرېږدي؟ کور که یو بچکی مې دی بل غوندې هغه ته به پرېږدم، یا زه ګاډۍ وچلوم یا مې بل بچی ولګوم هغه ګاډیکی وچلوي. 100 روپۍ وګټلی، یو نیم سل وګټلی، کله چاره جوړېږي کله نه جوړېږي. څومره وخت کېږي چې دغه یتیم شوی دی؟ دا یو نیم کال کېږي. یو نیم کال کېږي. د یو نیم کال څه رقم تېر شو؟ دا څه رقم؟ ډېر په تکلیف وخت تېر شو خو الله پاک چې عمر درته روولي څه به وکړي؟ نه ځون ویډلی شي نه بچا ویډلی شي، ځکه چې وړه بل بچا وي چا زړه پې کېږي. شک خو تکلیف یې برداشت کوي بیا. بېشک بېشک بېشک. څومره وخت کېږي دا چپړاکې خپه کوئ؟ چپړاکه والا دا یو کل به کېږي کم زیات. یو کل کېږي. قدرمنو دوستانو تاسو ښې دغه د کور حالات ګورئ. کاکا هغه شمسي هم ګورئ چې لمر ته ایښې ده، ډېره کوچنۍ ده خو بس همدغه بې وس وي. نو دوی سره چې څوک دلته همکاري کوي او د دې کلي ځوانان دي هغوی څو خبرې اورېدې کاکا په باره کې موږ ته کیسې وکړي. کاکا څه مشکل لري؟ کاکا خو داسې مشکل لري چې وروره سرپناه ځای هم داسې پوره نشته چې ووایي چې نه وروره جانه ښځه شته، واړه بچیان دغه ورپاتې دي، تاسو په خپلو سترګو وینئ. کاکا د کوم ځای ده؟ کاکا د هغه د تڼوی ده. تڼۍ ولسوالۍ. ته د کوم ځای؟ زه د پکتیا ولایت یم، سیدکرم ولسوالۍ. سیدکرم ولسوالۍ. څونه زړه دې درد کوي کاکا باندې رښتیا ووایه؟ یاره دومره زړه مې درد پکوي که نه چې ډېر زړه مې درد پکوي. بس موږ خپل هم داسې یو چې بېوسه یو، هغه کوم وس هم چې کېږي او سره کوو، پوه شوې؟ نو بس د ده سره باید مرسته وشي، همکاري ورسره وشي. او دغه وړوکی ماشوم ورپاتې ده، دا تاسو ولیده، پوه شوې؟ باید دغه ماشوم په خاطر باندې باید د ده سره کومک وشي. پورته د هېواد بیا جوړ دا دې ورته پخه کړي؟ دا اوس غرمې ته دی دا خوري؟ نه اوس په غرمې ته ویم دغه ده، بیا مې هغه ورته خوشته کړي دي، بیا یې ورته پخوم. بیا ورته پخوئ؟ دغه ده وړي دې خوشته کړي ورته؟ وړه مې ورته خوشته کړي دي. ماشاءالله. یو چې ته زه ډېر خوشحالېږم چې زما یو ورور رجیږي او د بل ورور سره همکاري کوي، کومک کوي. دلته که موږ د هر کام یو، که موږ تڼي یو، که موږ ګربز یو، که موږ غلجي یو، که د هر کام یو، خو یو مسلمانان یو بل باندې زړه درد کوي. زما دغه ورور رجیږي، زما یو تڼي ورور ته ډوډۍ پخوي. دا د ما دپاره ډېره غټه خبره ده چې الحمدلله موږ مسلمانان یو بل باندې زړه درد کوي. دغه د بیا مې وړه خوشته کړي دي، بیا هم سره همکاري کوي.
نو الله دې تا دغه احراز قبول او منظور کړي خوشحاله اوسې سلامت اوسې کامیاب اوسئ. کاکا همدغه کوټه ده نور شي خو نه کاکا لري دغه بس دا کوټه ده. ښه وختونه هم تېرېږي بد وختونه هم تېرېږي خدای مهربان دی بیا به هم ښه وخت درسي الحمدلله الله خو دا خو نیمګړی ژوند دی تېرېږي ماشومتوب هم ختمېږي ځواني هم ختمېږي بالاخره دا ژوند ختمېږي غریب مرګ ته اخري مرګ ته سي داسې فکر دې کړی داسې یوه ورځ به دې نرسي نه والله چېرته قر وسه لاره وسه الله پاک وروسته دغه ته میک صبر دی دغه ماشوم خو کله ژوړي نه زور نه کوي کله خو مور نه غوړي ځور خو راخمخه کوي ځکه چې چېرې مور چېرې پلور دومره مینه د پلار سره نه لري که مور سره بیا دومره یو کلمیک په زوب کړي چې موږ د بډ کبیر نه خروب شي هغې په خاطر ما څه مرغۍ څه دانې مرغۍ ورته وغوښتی چې موږ دې سره به زه پام غلط وي تر به لږ څه میک ته مشکل ډېر نرسوي کنې را ورته کلي ورته مینځه وړي که ماشوم چلو یا دا ډېر تکلیف لري او بیا د الله امتحان دی موږ ورته انتظار دی مور نه څومره کور اباد وي تو ته بیا هغه نشتون احساس اوس کېږي لنډه خبره ورکړه وکړم چې د بوتشوي درکوي د افغانستان ولا که هېڅ په کار وي که نه چې کور د وران وي نور به څه کوي ماشاءالله څومره سره خوشحاله یو تا سره خوشحاله ده دومره ډېر خوشحاله ده پوه شوې ما دا مه کوه قدرمنونکو ما مخکې مې یادونه وکړله چې موږ یو مسلمانان یو که د هر قام یو عدنانه زما دا کوچنی ورور د تڼۍ وي د ورژلې ده که نه او د ورژلې د سیمې ده دی ورجل. او زما دغه ورور ان د ست کرم سیدکارام ده د پکتیا ولایت ده خو بیا هم دوی سره خپل منځ کې مینه کوي محبت کوي دا ډېره غټه خبره ده د موږ لپاره موږ دلته یو مسلمانان یو قام ده یوه خبره ده الحمدلله ما ترڅې عدنانه ورسه ماما ته ورسه ماما ته ورسه ورسه ماما ته ورسه عدنان خپل مور هغه کوم مینه چې دغه نه ده لیدلې عدنان د سړیو سره لوی شوی ځکه هر چاته ورځي ځکه هر چاته خاندي داخل او خارج کې تجاران ورونه دي مسافرونه دي څه غواړي هغې نه یو ټولو نه زه دا غواړم چې دې غریب سره ښه وشي ښه وشي دغو خلکو دپاره څه غوښتنه لري خلکو بس دا غوښتنه لرم که هر چې مړه د چا وس وي د سره چې وکړي که د اوده براح کې وي که دغسې لیره د نغدو پیسو وي که دغسې لیره مرسته وي څومره همکاري چې د سره څیک وکړي الله به دې نه رضا شي مننه خوشحال اوسئ سلامت اوسئ قدرمن لیدونکو موږ هم تاسې باندې غږ کوو چې راځئ زما دغه سپین ږیری کاکا چې ورسره دغه ورور هم همکاري کوي او زما تر څنګ د بل ورور هم همکاري کوي راځئ چې سره موږ داسې هم همکاري وکړو دا یې مستحق ده او په کور کې څوک نه لري کوچنی ماشوم ورپاتې ده که باندې ځي کور یې پاتې کېږي کور کې وي باندې پاتې کېږي نو دا یې په ستونزه کې ده نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل راځو د سره همکاري وکړو مرسته وکړو تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت درته غواړم چې هیڅ کله په ژوند بیا څوک په سوال مجبور نه شي موړ ستا د